پکتیکا کې د WP یا د خوړو نړیوال پروګرام مسؤل وایي په دغه مرسته کې وړه، غوړي او مالګه شامل دي چې د پکتیکا مرکز کرنې سربیره به په 7 ولسوالیو کې په اړمنو خلکو وویشل شي. دا مرسته چې د 900 کورنیو لپاره غوړ، مالګه او وړه دي د 6 میاشتې لپاره دا مرسته ده. 2.5 کسانو ته مخکې کړې مرسته کړې وه او 900 کورنیو ته اوس 1000 کورنیو ته په راتلونکي میاشت کې بخیر ده د 6 میاشتې لپاره پروګرام دی. انشاءالله ټولو غریبانو ته ورسوي. د یادو مرستو ترلاسه کوونکي هم خوښ دي چې د ژمي په دې سختو ورځو کې ورسره مرستې کیږي. دوی وایي د مناسب کار او روزګار د نشتون له امله دي نورې نړیوالې ټولنې هم دغه ډول مرستې ترسره کړي. واجه پشه طبیعت پشه خوشحالی مرته تسلیم کړو. او دا مرستې د غریبانو لپاره ډېر ښه دي. زمه د کارونه نشته، روزګارونه نشته. دا مرستې د غریب سړي لپاره ډېر ښې دي. حتی تقریبا له 7,000 پوچې خلاص کړي دي. د دغې مرستې د ویش پر مهال د پکتیکا ولایت د کرنې رئیس وویل دغه کورنۍ د همکاره مؤسسې په مرسته په پوره شفاف ډول سروې کړي او د ویش په لړۍ کې به هم چاته د فساد اجازه ورنه کړي. په دغو ولسوالیو کې د 50,000 کورنیو سروې سوې ده. هغه اړمنې کورنۍ دي او د خوړو نړیوال سازمان لخوا مرسته ورسره کیږي. انشاءالله ټولو ته به په شفاف ډول توزیع شي. هغه په نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم غږ وکړ چې له اړمنو خلکو سره دې دغه ډول مرستې وکړي. دا د پکتیکا ولایت مرکز کرنې کار ده. دلته د WP یا د خوړو د نړیوال سازمان له لوري د دې ولایت په ناچارو او غریبو خلکو باندې تقریبا په 50,000 کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دلته د یاد سازمان مسؤلین وایي چې دغه مرستې د مرکز کرنې اړوند د 7 ولسوالیو په اوسیدونکو باندې ویشلې. لا هم مرستې ترلاسه کوونکي غوښتنه لري چې د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو په غریبو او ناچارو خلکو دې هم ورته مرستې وویشل شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، د پکتیکا مرکز کرنه.